او اوس چې کوم دی د چوک کې دا ستاسو د لاسونو پړقانه راځي نو زه غواړم چې ساجد افغان موږ راوغواړو چې ساجد افغان ستاسو د غوږونو لږ مال کړي. ډېر محترم ساجد افغان ریسرچر د دې دوستان یا سینیئر نایب صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی ته د هغوی پتمنې کورنۍ ته د هغوی ملګرو ته او خپل ځان ته دغه ایوارډ په حواله مبارکي وایم. او موږ له پکار دی چې د عباسین صاحب د لوی شخصیت لاندې چېرته یو بل ونه وو چې د بل سره مینه وکړو. یو څو شعرونه دي چې مدهوشه وم په هوش کې به خبرو له راتلم، مدهوشه وم په هوش کې به خبرو له راتلم، سرتیری وم رو پرو خبرو له راتلم. او ډېر سپي د چنګڼو راپسې شوي وو غپا وه، ډېر سپي د چنګڼو راپسې شوي وو غپا وه، په شا چې ترې راتلم کمرو له راتلم. ډېر سپي د چنګڼو راپسې شوي وو غپا وه، په شا چې ترې راتلم کمرو له راتلم. او خړ پروت دی له ورشونه یې خالونه ټول رن شوي، او دې غر ته به پخوا ګورګورو له راتلم. او ډغرې مې له دې دپاره نه خوړې چې کېنم، ډغرې مې له دې دپاره نه خوړې چې کېنم، د مینې د منکر سره ډغرو له راتلم. بس یو څو هایکوګانې دي چې آواز مې وکړو خودکشي ونه کې، آواز مې وکړو خودکشي ونه کې، چا به تنګ کړی ته داسې وکړه چې سیند ته دانګې په هغه ودانګه. بله یوه هایکو ده چې د آس نه پرېوتم زر پاڅېدم، د آس نه پرېوتم زر پاڅېدم، او وروسته مې خپلو شاګردانو ته وې چې کله پرېوځئ نو بیا داسې پاڅئ. د شاعرۍ نه مې هم زړه ټکېږي، د شاعرۍ نه مې هم زړه ټکېږي، د اهل ذوقو نه فرمان جاري شو، شاعري نه د کسکري شروع ده. هلته زړه سوانده یم نو څه وکړم، خواله راځه جینۍ خو ماسک اچوه، نور خو زه هسې ټچپیناټ بوټی یم. او پندې په شرم باندې وشرموو، سحر توبه ده او ماښام میخانه، دا خوله دې سمه د خانګل ټوپی ده. وی چې کم از کم دوه ښځې کوئ، وی چې کم از کم دوه ښځې کوئ، ما وی چې دلته کې خو داسې حال دی چې نوي راولې زړه درنه ځي. او هره ورځ وی پټه خبره کوم، نو دومره باور در باندې نه لرم چېرته په غوږ کې راته کو ونه کړي. او زه دې مندر ته فکر نه یم وړی، د جرسونو ته په دې ګورم چې زما د غوا غاړه بیخي خالي ده. او ډېر په ما ګران یې محترم صاحبه، ډېر په ما ګران یې محترم صاحب.